په یو زاړه یتیمخانه کې د صوفي په نوم یو ډیره شوخه او هوښیاره نجلۍ اوسېدی. د هغې تر ټولو ښه ملګرې د هغې خوده پالتو پیشو وه. دواړه به د میټرن نه پټي پټي ټوله شپه شرارتونه کول. کله چې میټرن به د دوی د کتو لپاره راتله نو دوی به سمدسي پټ شول. صوفي ته یو عجیبه خیال په ذهن کې ګرځېدی. هغې به تل دا سوچ کول چې هره شپه په 3 بجې یو بوډا سړی د لوی بوجې سره راځي او ماشومان له ځان سره وړي. یوه شپه صوفي ناڅاپه د کړکۍ نه بهر ځینې شرابي کسان ولیدل. هغې بې له سوچ نه په لوړ غږ چیغه کړه، له دې ځای نه وتښتئ که نه همدا اوس پولیسو ته زنګ وهم. شرابي کسان د هغې د تیزې چیغې نه سخت وډار شو او سمدسي وتښتېدل. صوفي بیرته راغله او خپله کتاب لوستلو ته کښېنسته. هماغه وخت د هغې پیشو له بهر نه یو عجیب غږ واورېد. د صوفي تجسس راویښ شو. هغې په پټه د پیشو تر شا بهر قدم کېښود. ناڅاپه یې سترګې په یو حیرانونکي منظر ولګېدې. یو ډېر لوی لاس د کوڅې د ډسټبن سملو لپاره راښکاره شو. کله چې صوفي پورته وکتل نو د ویرې یې زړه خولې ته راغلی. هلته یو حقیقي جاینټ ولاړ و. کله چې جاینټ صوفي ولیده، صوفي له ویرې سمدسي خپل بستر ته منډه کړه او ځان یې پټ کړو. خو د جاینټ اود او غټ لاس د بالکوني له لارې خونې ته دننه راغلی. هغه په ډیر آرام سره صوفي پورته کړه او له هغه ځای نه وتښتېدل. په لاره کې به چې هر انسان ورسره مخ شو، جاینټ با په ډېرې هوښیارۍ ځان براول. کله چې د ښار له حد نه بهر ووت نو د هغه رفتار د الوتکې نه هم زیات تیز شو. صوفي هیڅ هم نشوای کولی. جاینټ با د یوې غروۍ نه بلې ته لوی لوی ټوپونه وهل، وریځې به یې څیرلي او بالاخره خپلې نړۍ ته ورسید. خپل غار ته د رسیدو وروسته جاینټ صوفي په یوه لویه میخ باندې داسې وځړوله لکه یو لوبتکی. وروسته هغه د خوراک تیارولو کې بوخت شو. صوفي په پټه له بوجې نه راووتو او ور د کړکۍ پر لور روانه شوه. هغه په ټول زور کړکۍ ته ټیله ورکړه، خو هغه دومره لویه وه چې هیڅ ونه خوځېدل. ناڅاپه د هغې پښه وښویېدله او غږ وشو. جاینټ سمدسي شاته وکتل او په دروند غږ یې وویل، له دې ځای نه د تښتېدو هیڅ لاره نشته ماشومې. صوفي له ویرې رپېدلې. هغې په جرأت وپوښتنه، دا کوم ځای دی؟ ته به ما ونه خوري؟ جاینټ په زور وخندل او وویل، زه سبزي خورې وم، د انسان وخه نه خورم. هماغه وخت د بهر نه د نورو جاینټانو د خندا غږونه راتلل. صوفي نور هم وویریدل. بوډا جاینټ ورته وویل، دا د جاینټانو نړۍ دی، هلته اکثرا جاینټان وخه خوري دي، هغوی د ما نه هم 2 چنده لوی دي. صوفي په ویریدلي غږ وپوښتنه، آیا هغوی هم ستا په شان ښه دي؟ بوډا جاینټ سر وخوځو، نه، هغوی ډیر خطرناک دي. انسان چې وویني سمدسي یې خوري. بیا یې په خواشیني غږ وویل، د ستا د مور او پلار لپاره مزړه خوږیږي. صوفي ور وویل، زما مور او پلار نشتی، زه د یتیمخانې نه راوستلی یم. بوډا جاینټ وپوښتنه، هلته خوشحاله وې؟ د صوفي سترګې د اوښکو سره ډک شوې. هغه وویل، هیڅ کله نه. میټرن ډیره ظالمه وه. په خبره به یې موږ وهل ټکولل او کله به ماشومان په زیرخانه کې بند کول. دا خبر اوریدو سره د بوډا جاینټ ته د صوفي ډیر رحم راغی. صوفي سمدسي وپوښتنه، که ستا د دومره بد ښکاریږي نو بیا دې ما دلته ولې راوستلی دی؟ جاینټ جوره سا واخیسته او وویل، زه نه خوشتلم چې ته راولم، خو مجبور وم. ما ویریدل چې ته به چیغې وهې او خلکو ته به ووایي چې جاینټ دې لیدلی دی. بیا به انسانان ما پیدا کړي، ما نړۍ معلومه کړي او هره څه به تباه کړي. صوفي په زاري وپوښتنه، زه به هیڅ چاته څه ونه وایم، مهرباني وکړه، ما خوشاله کړه. خو جاینټ په کړې غږ یې وویل، زه پر تا باور نشم کولی. اوس به موږ دواړو ژوند همدلته تیریږي. صوفي په ضد وویل، زه به د دې ځای نه تښتېدم، زه د یتیمخانې نه زره ځلې تښتېدلی یم. جاینټ په سنجیده انداز وویل، ضد مه کوه ماشومې، د زه اجازه پر غیر د دې غار نه بهر مه وځئ. بهر نور جاینټان دې وویني سمدسي دې خوري. وروسته بوډا جاینټ هغه د یوه لوړې خوندي ځای ته کښېنوله چې آرام وکړي. بیا یې د خپلې کڅوړې نه یوه شیشه‌یي بوتل راوسته. د بوتل دننه یو عجیبه شنه نیلي رڼا څرخېدل. صوفي په حیرانتیا وپوښتنه، دا څه دي؟ جاینټ وویل، دې کې خوبونه بند دي، دا ډېر پټ او عجیبه وي او د اوده خلګو له تاړ کې ګرځي. صوفي حیرانه پاتې شوه. هغه وپوښتنه، خوبونه څنګه د بوتل کې بندېدی شي؟ ځکه چې هغې ته خو هیڅ کله سم خوب نه راتلو او د خوبونو د لیدلو احساس هم نه و تجربه کړی. بوډا جاینټ مس
مجلس کې شو او د خپل کتاب نه هغې ته یو کیسه ویل پیل کړه. صوفي په دې خبرې لاره نور حیرانه شوه چې جاینټ لوستل هم زده کړی دی. د کیسې اوریدو کې هغه ور وده شوه. هغې ته هیڅ پته ونه لګېده. بوډا جاینټ په پټه سره راپاڅېد، خپله بوجۍ یې واخیسته او د غار نه بهر ووت. د غار نه بهر یو ډیر ژور آبشار بهېدلو. د آبشار ها غاړې ته د تلو لپاره جاینټ له مخکې نه یو خاصه لاره جوړه کړې وه، یو د لرګي پل چې د یو غټ لیور په وسیله کنټرولېدی. جاینټ پل واوښت، بیا یې لیور راکش کړ او پل یې پورته کړ. وروسته یې یو غټ څرخ وګرځاو او د یوې پټې غار دروازه خلاصه شوه. د هغې غار دننه یې د زرګونو خوبونو جارونه پټ ساتلي وو. هغې د سرو خوبونو له جارونو نه یو راویست او څه یې ورسره وکړل. هماغه وخت صوفي راویښه شوه. هغې لاندې وکتل. بوډا جاینټ په زور خریټي وهېلې او ویده پروت و. صحیح موقع په لاس ورغله نو د غار نه په تیښته ووته، خو لږ وړاندې لا نه وه چې یو لوی وحشي جاینټ یې ونیولې. هغې د ځان د ژغورلو لپاره چیغې وهېلې، خو بوډا جاینټ سره له دې چې هغه یې په مصیبت کې ولیده مرسته یې ونه کړه. هغه لوی جاینټ صوفي تیروله. د ویرې نه صوفي ناڅاپه له خوبه راویښه شوه. هغې ژر پوهه شوه چې دا خوب هم بوډا جاینټ قصدن ورښودلی و څو هغه بیا د باندې د تلو غلطي ونه کړي. بوډا جاینټ د خبرو په منځ کې د ککړۍ شربت وڅښه. دا شربت د دې ټوله ستړیا او ګیس په یوه لحظه کې ختموله. هماغه وخت د هغه د غټې ډکار غږ واورېدل شو او د صوفي په خوب کې لیدل شوی هماغه وحشي جاینټ رښتیا هم هلته راورسېد. چې قدم یې کېښود سمدسې د انسان بوی احساسول. صوفي د ویرې نه د یوې ککړۍ شاته پته شوه. وحشي راکشس هر خوا لټون پیل کړ. د هغه د پام اړولو لپاره بوډا جاینټ لومړی هغه د اوبو وډاراوه، بیا یې په خبرو کې بوخت کړ او د هغه زخمی ګوتې یې تداوي کولې. صوفي د ځان د ژغورلو لپاره د یوې تشې ککړۍ دننه ننوته. هغه وحشي جاینټ که څه هم د سبزۍ کرکه لرله، خو نن یې د همدې ککړۍ له دننه د انسان خوشبويي احساسول، لکه چې هغه ککړۍ یې د ښودلو لپاره پورته کړه. بوډا جاینټ په منډه ورغی او ترې زوړن شو. هغه په چیغه وویل، ارې ته خو مانسخواره یې او مانسخواره راکشسان سبزۍ نه خوري. دا خبره چې یې واورېدله وحشي جاینټ ککړۍ وغورځوله او خوښتلې وه چې تر پښو لاندې یې ماته کړي، خو بوډا جاینټ په چټکۍ سره مخه یې ونیوله. بیا یې د ککړۍ شربت اشاره وکړه. شربت یې وڅښه، خو په څښلو کې یې بوډا جاینټ ته ویل، ته خو د جاینټ په نوم شرم یې. صوفي خو هر څنګه وه جان یې بچ شو، خو اوس ټوله د ککړۍ رس لمده شوې وه. بوډا جاینټ یې خپله د لویې هیتلۍ کې پورته کړه او د غسل لپاره یې وړ. هلته د غارونو دننه د زرګونو خوبونه د شیشه په جارونو کې بند وو. دا منظر د صوفي لپاره د معجزې نه کم نه و. جاینټ یې غسل ورکړ، د اور تر تودوی یې وچه کړه او پاکې جامې هم یې ورکړې. وروسته یې د یوې تشې ونې تنې په پوکو لو پاکړه او د صوفي لپاره دننه بستر تیار کړ. خو کله چې د صوفي جاکټ ته وکتل ناڅاپه خپه شو، لکه د دې جاکټ شاته کومه ډیره دردناکه کیسه پته وه. کله به چې بوډا جاینټ خمګین شو نو د خوبونو نیولو لپاره ووتل. هغه نه غوښتلې چې د هغه د نشتون کې د صوفي د نورو وحشي مانسخواره جاینټانو لاسته ورشي، خو صوفي هم ټینګار کړ چې هغه سره بدځي. آخر بوډا جاینټ ومنل چې د غار نه ووتل. ولیدل چې د غار نه بهر کم جاینټ په خریټي ویده پروت دی. بوډا جاینټ په ډیر احتیاط د هغوی ترمنځ تیریدل، خو ناڅاپه یوې ویده جاینټ یې د هغه پښه ونیوله او په زور یې لاندې وغورځول. صوفي د ویرې نه د یوې زړې موټر کې ننوته او هلته پته شوه. بلې شېبه ټول جاینټ راویښ شول. د خپل تفریح لپاره بوډا جاینټ د تو په شان یو بل ته اچاول. بیا یو شیطانی راکشس وکړ. بوډا جاینټ او یو موټر پورته کړل او لوی یې غونډۍ ته یې وړ. بل وحشي راکشس هم هغه موټر پورته کړ چې صوفي پکې پته وه او بلې غونډۍ ته یې وړ. بیا هغه شیطانی راکشس د موټر په سر وختل. صوفي د ویرې نه ساه بنده شوه. تماشه دلته هم ختمه شوه. بوډا جاینټ یې د یوې ټرک په سر کې ناوه او د غونډۍ نه یې لاندې راخوشې کړ. د بلې خوا صوفي په خپل موټر کې سټیرینګ تاو کړ چې ټکر ونه شي، خو د بوډا جاینټ سر په زور د هغه وحشي جاینټ سره وجنګېدو. ټکر دومره سخت و چې هغه راکشس بېهوش لرې وغورځاول. صوفي او بوډا جاینټ دواړه بال بچ شول. د بوډا جاینټ پرته نور ټول راکشسان د اوبو ډیر ویریدل. کله چې باران شروع شو ټول خلک هغه یوازې پرېښودو او په منډه وتښتېدل. همدغه وخت بوډا جاینټ مناسب موقع وموندله. صوفي په خپل لوی بوجي کې پته کړه او د خوبونو د نیولو لپاره روان شو. صوفي چې د بوډا جاینټ حالت ولید نو زړه یې پرې ډیر وخوهېدل، خو د بوډا جاینټ لپاره دا هر څه نوي نه و، لکه هره ورځ چې د سپکاوي او ذلت عادت ورته شوی و. بل طرف ته د هغه لوی او وحشي راکشس د پښو لاندې د انسان یوه څادره وموندل شوه. د هغه په سترګو کې درندګي ځلنده شوه، ځکه اوس هغه پوه شو چې دلته خامخا یو انسان راغلی دی. ماښام تر ماښامه جاینټ او صوفي د غر سر ته ورسېدل. هلته یو کوچنی ډنډ و چې کله یې پکې ټوپ
په هلک په شان شي. هغه غمګین بیرته روان شو، خو صوفي ورپسې منډه کړه او په چیغه یې وویل ما هم له ځان سره بوځئ، زه له دغو بلاګانو نه ویریږم. خو BFG غلی روان شو. هماغه وخت د صوفي پالتو پیشو هم هلته راغله او صوفي بیرته یتیمخانې ته ننوتله، خو د هغې ته لا هم یقین و چې BFG پټ ورته ګوري. هغې ته غږ وکړ او د یتیمخانې د ریلینګ څخه لاندې ټوپ شم شو. BFG هغه په هوا کې ونیوه او بیرته یې له ځان سره بوتله. بل لور ته هغه لوی وحشي راکشس اوس د BFG څخه مشکومن شوی و او په تیزه نظر یې ساتل. صوفي د راکشسانو نه د تل لپاره د خلاصونو لپاره یوه مضبوطه منصوبه سوچوله. له BFG پریده هلته 9 نور خطرناک راکشسان هم وو چې ټول د غر نه راکوتلو او په زور زور غریدل. BFG سمدستي صوفي د یوې تشې ونې تنکې پټه کړه، خو په بیړه کې د صوفي عینکي هلته باندې ولوږدي. هماغه وخت ټول راکشسان د یوې لوی چتري لاندې د باران نه ځان جغولو لپاره غار ته ننوتل. BFG په وخت د صوفي عینکي پټې کړې، خو د راکشسانو ظلم یې ونه شو درول. د راکشسانو مشر ټولو ته د صوفي کمپلې بوی ورشو او هغوی په ټول غار کې ګډوډي او ورانی شروع کړه. صوفي له هغوی د پته پته ګرځېدله او څو ځلې د هغوی د منګلونه د ډیر مشکل بچ شم شوه. اخر کې د ځان د جغولو لپاره یوې کوچني اوبه بهیدونکي نهر ته ورننوتله. هلته هم د مشر راکشس بوی ورسید. صوفي په خپله هوښیاري لاره جوړه کړه او د یوې بلې تشې ونې ته نه ته ورسېده. دا هماغه ځای و چې مخکې هغه کوچني هلک پکې اوسېدل. هلته ډېرې رسمې او انتوارونه پراته وو. د دغو انتوارونو نه صاف معلومېدل چې د BFG او هغه کوچني هلک ترمنځ څومره جوړه او نه ماتېدونکې دوستي وه. د دغو یادونو په منځ کې د صوفي سترګو ناڅاپه د انګلستان د ملکې یوې زاړه تصویر ولګېدل. هماغه شیبه د هغې ذهن ته د برېښنا په شان یوه شانداره منصوبه راغله. بل لور ته راکشسانو د BFG د کلونو کبې تاسو به هغه په خوب کې لیدلی وي. هماغه BFG دی او هم د هغې د ستاسو لپاره دا خوب جوړ کړی و. ملکې ته د خپل خوب هغه خبره رایاده شوه چې پکې د دغو آدمخوړو بلاګانو د نیولو لپاره مدد وختلی وه. هغې سمدستي د مدد لپاره هوکړه کړه، خو BFG د ویرې له امله د انسانانو مخې ته د راتلو جرأت نه درلود. بیا ملکې د صوفي له لارې هغې ته ډاډ ورکړ چې هیڅ څوک به ورته زیان ونه رسوي. کله چې BFG مخې ته راغی، شاهي سپاهیانو سمدستي هغه راګیر کړ. BFG د بلاګانو لپاره داسې ویرونکي خوب جوړ کړ چې هغوی به د خپلو ظلمونو له امله پښیمان شي. کله چې خوب تیار شو، BFG لوشۍ له غار نه بهر یوست، هلته چې 9 بلاګانې جوړې ویدلې وي. خو ناڅاپه د BFG ته رایاده شو چې د خوب خوشیدلو آله یې د ملکې په ماړۍ کې هیره کړې وه. کله چې صوفي ولیدل چې پلان ناکامیږي، نو هغې لوشۍ واخیستو او د بلاګانو منځ ته ورننوتله. تر دې مخکې چې لوشۍ په ځمکه وویشي، د بلاګانو سردار راویښ شو. صوفي بیلاز نن لوشۍ په ځمکه وویشي او مات یې کړ. د بلې شیبه کې خوب د 8 بلاګانو وجود ته ونوت. هغوی ته سخت پښیماني پیدا شوه چې څومره ظالم او بې رحمه دي. خو د هغوی سردار خپل ویرونکي خوب ونیو او مات یې کړ. تر دې مخکې چې صوفي ونیسي، BFG ورسره ټکر شو. صوفي تښتېد وه، خو سردار BFG کلک ونیو او د وهلو لپاره زورور سوک پورت کړ. خو هماغه وخت د ملکي عسکریانو یې د رسۍ کې وتاړل. سترګو په ریب کې د بلاګانو منځ کې ګډوډۍ جوړه شوه. هغوی هر څومره چې د تښتېدلو هڅه کوله، خو د جانونو په وسیله یو بل پسې ټول ونیول شوې. په آخر کې د BFG پر مخ بیرته مسکا راوګرځېدل. بلاګانې د نړۍ تر ټولو لرې ټاپو ته ویوړل شوې، داسې ځای ته چې 4 خواو یوازې اوبه وه. اوس هغوی د هلته نه هیڅکله تښتېدی نه شولې. رانی د هغوی لپاره د ککرو تخمونه هم ورولېږل څو هغوی پرې کورنده وکړي او خپل ژوند په ښه ډول تیر کړي. یوې سهار صوفي د رانی په محل کې له خوبه راویښ شوه. اصل خبره دا وه چې رانی هغه په خپله لور منلې وه او په مینه یې ځان سره ساتله. صوفي هلته ډېره خوشحاله وه او BFG هم په خپل ځای کې یو سوکاله او آرام ژوند تېروه. اوس د هغوی سره یوازې ککروی نه وې، بلکې د هر ډول میوو او ګلونو خلی باغونه هم موجود وو. هر ورځ به یې په خوشحالۍ خپل باغونه پالل، میوې به یې ټولولې او د خپل نوي ژوند نه به یې خوند اخیست.